دا چا لیکلی دی پوپ جی گیم سکیبی نو پا دی موبایل کې او پا دی دغه کې راځي نو هغه کې توهین د کعبې کېږي او ما موریدل او زمونږ د مدرسې د بنوري ټون د مدرسو لویه مدرسه ده د هغې پې د کفر فتوا ورکړې ده چې څوک دا کوي او د هغې هغه مني د پیغمبرانو په نومونو خپې مږدي او کعبې باندې ډزې کوي او بت ته سریډم کوي نو دا خو شرک دی دغه دجالي فتنه نه په دې آلاتو تاسو کافر کوي او په بانډونو او په سودي نظام باندې تاسو سود کې داسې کلک ونښلولی چې هسې پیسې تاویږي را تاویږي بانډلې نور څه جوړېږي نه ډیپ جوړېږي او نه سړک جوړېږي او هغې کې کندې او کملې او فوټپات روان کړه او فوټپات جوړ کړه همدغه شی دی اصل کار نه کېږي نه بجلي جوړه شوه نه غټه لار غټه شوه هماغه خښ ته وباسي او پرېږدي او بیا پوپ ګیم دا کفر دی دا مه کوئ کافر کېږئ ورسره خدای خبر ټول واړه او ما ته چا ووایي چې ډېر کې خلک خودکشي کوي دا مطلب ټینشن هم پیدا کوي او خودکشي قتل ډېرېږي دا قیامت علاماتو کې دی جاپان خلک خو لا ښه دي کافر دي خو یو بل نه وژني دشمنۍ نه کوي خو چې پریشانه شي بس خودکشي وکړي سره د موټر نه سیند ته ځان وغورځوي یا ځان بولي نو هغه خودکشي مسلمانانو ته راغله دا اوس وګورئ اخبارونو کې روزانه هلکانو خودکشي شروع کړئ خدای خبر چې صحیح دا چې پلار یې خودکشي شروع نه کړي مزدوري خو پلار کې زوی خو لا مزدورۍ نه دی خبره او دکاندارۍ نه او د کاروبار نه چې دا به څه کېږي وروسته هلکانو خودکشي شروع کړې او ښځو چرسونه شروع کړو والد صاحب به مې تقریر کې تاسو ته وي ښځې ښې دي نسوار نه کوي چرس نه کوي خو 14 کاله وشو د هغې هغه جمدی وې زوی د غمه به اوس مړ دی چې روزانه رپورټونه 1500 پاس جنکۍ په چرسو په کیمیکل کې اخته په نشه کې دتې پتې پرتې دي خاورې به دا کار وکړي او خاورې به دا خاوند سنبال کړي هېڅ نه شي کولی تبۍ را روانه ده الله دې اوس طلاقونه به ډېر شي یعنې ښځې کورونه به روانېږي او نکاح مهر به ډېر شي ودونه به نه وي او دغه یارانې غارانې او زناکارې دا به ډېرېږي